انسان پاسر بیدار شا زان لسوچ وکڑاو خیار شا دخپلو بدو نخلار شا دا طرف گنای پریگ دا پلار شا په دنیا څورا سي ژوندون د مرګ رازینا د خپلو بدو بي عرضي غواړم د پکلا نمافي غواړم ځان ژوندون د ایمانی غواړم امن وطن او خپلواکي غواړم د مې ارمان دي چې په امن ژوند کوم تر څو به موږ داسې بېدر یو تا کلی کورا به بهر یو په بل وطن به مسافر یو نو موږ غریبان به څو نهر یو رابط رابط پمونگ وکڑی نظرنا گرانا دا گرانا مخواری دا دبل ڈیوٹی مو مجبوری دا دبل وطن مو سفری دا تلپ قسمت مو غریبی دائی چی څومره سختی دي زمون په نصیب دینا الله زمونږه مددگار شي تو ملو جان مو سیموار شي الله رحیم په خوار ندان شي الله محافظ د خپل سوات شي چی شی په من رب ندا غکړم سوالونا اید اندوانو حکومتا لاری شوی والی سنتا بالمکړو پاس د یو سیرتا وینا د پاک حضور حضرت حرام پتا سودید یو جنس نا ودنا بیکر مو وکڑای لگ پزان زیب یو رسیل جہان مرگ دے حق وائی سبحان سان سریو سیخ عمال بیا بخوشالی د جنت پکڑے سیلونا راشا پلار د کردگار شا د خپلو بدو تو بگار شا سر په سجده شا خو خيار شا خیال اخرت کړه را بیدار شا مدام بنوی د دنیا د محفلنا ارمان لید می مدینہ دا د پاک نبی پاک روزا دا زاګ خوې خولي منارا دا دامد ځان سره واده دا تر مرگ زب په حضرت وایم درودونا لرکړی د دې دنیا سوچونا وکړی آخرت لا محنتونا په تبلیغ شروع کړی کوششونا سالخ ډیر وکړی منځونا ورس په قیامت کی بمخ شي حسابونا هم اصحابان لړل دنیا نا واړی مامان لړل دنیا نا یا بچهان لړل دنیا نا
دنیا فانی دا دومره مکړه پرې نظونه فکر پرې وکړه انسانا زمکی نا پورتا تر اسمانا پیدای تکړی قدر دانا شکر پرې وکړای نادانا چیرو در کړي تعالی څومره نعمتونه الله رزق کړي په دنیا کې ماسی بیا کړي په قبا کې د چا بچ ځان برسوا کې چې سورګر زت بغلا کې الله علم دی په هر څه نظر لرینا زه په خپل ګناهګار یم زکه خوشاړم په صغار یم زد درهم په انتظار یم زیانتا ډیر خطا کار یم زدر نکوم د مغفرات رب سوالونا زدر نکوم د مغفرات رب سوالونا ګرانو او غیر مینوالو اوریدونکو فرمایش کړه د دې مسرور په ډیر مینا ټول ملګری انډیوالان نقیب بادل ریاض شاهین مسافر او احسان الله فتحما شعر د زیان ندان او आवाज د من رحمان بندیوان والسلام